تازه مولا برادر له زلزلې وروسته هرات ته ورسید. سلام پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. مولا برادر له زلزلې 3 ورځې وروسته هرات ته لاړ. په هرات کې له خونړۍ زلزلې 3 ورځې وروسته د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر د زلزله ځپلو سیمو د لیدنې په موخه د یوه پلاوي په مشرۍ دغه ولایت ته سفر وکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر اعلان کړی چې مولا برادر د دوشنبې ورځې د تلې میاشتې په 18مه هرات ته تللی دی. د خبر پاڼې پر بنسټ برادر په له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې ترڅنګ له خلکو سره د راټولو شویو مرستو د عادلانه ویش څارنه وکړي او په هرات کې د زیانمنو شویو کسانو د وضعیت د ارزونې لپاره د بېلابېلو ادارو په غړیتوب یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې د هرات ولایت په زلزله کې 1023 تنه وژل شوي او 1603 نور ټپیان شوي دي. د دغه سازمان په وینا لږ تر لږه 514 نور کسان لا هم په زلزله ځپلو سیمو کې نادرکه دي. خو ځایي سرچینو له اشتسو ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې په هرات کې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 2620 تنو ته رسېدلی دی.